دا خوږ ژبه شاعر ښاغلی خالد خان اسرت صاحب چې ډېر خوندور کلام ترې موږ واورېدو. مشاعرې په دې مرحله کې اوس نزار الله نزار له د عزیز مانیروال په دې شعرونو باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم چې د سپوږمۍ د رڼا راز راته معلوم شو، د سپوږمۍ د رڼا راز راته معلوم شو، دا چې پټ په پټ انور ته غاړه وځي او لرو برو یوه ورځ به داسې راشي، لرو برو یوه ورځ به داسې راشي چې کابل به پېښور ته غاړه وځي. د عزیز مانیروال په دې شعرونو باندې نزار الله نزار له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل کلام باندې نزار الله نزار صاحب. د غزل نه مخکې دوه درې شعرونه دي چې راوځي نه د کوره او واده کوي جانان، راوځي نه د کوره او واده کوي جانان، په ما هسې پردي کلي کې شپې کوي جانان، راوځي نه د کوره او واده کوي جانان، په ما هسې پردي کلي کې شپې کوي جانان، او دروغ وي که رښتیا وي زه یې ومنم ملګرو، دروغ وي که رښتیا وي زه یې ومنم ملګرو، په نرمو نرمو شونډو چې بانې کوي جانان. او غزل له لږ راشه چې نن وکړو دیدنونه لیوني، لږ راشه چې نن وکړو دیدنونه لیوني، وام بیا به داسې نه وي موسمونه لیوني، او زه دلته په پردي وطن کې سوځم اور اخلم، زه دلته په پردي وطن کې سوځم اور اخلم، وطن ته چې وریږي بارانونه لیوني، او خمار خمار ځواني دی لکه ډک د میو جام، خمار خمار ځواني دی لکه ډک د میو جام، مستی دی کوي سترګو کې رقصونه لیوني، او پتا د زړه بایللو شک ملاړو تر یقینا، پتا د زړه بایللو شک ملاړو تر یقینا، چې ستا په حق لوینما خوبونه لیوني، پتا د زړه بایللو شک ملاړو تر یقینا، ستا په حق لوینما خوبونه لیوني، او نزار پکې لهم د خود اوزې لیونی شي، نزار پکې لهم د خود اوزې لیونی شي، هوا ته چې سپرلی کې شي ګلونه لیوني. دا و نزار الله نزار صاحب چې ډېر خوندور کلام ترې موږ واورېدو. اوس د مشاعرې اخیري شاعر د پښتو ژبې د دې دور د نظم د غزل د سندرې نماینده شاعر ښاغلي فضل سبحان عبید صاحب له هم د هغه په دې شعرونو باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم. ته چې جانان جانان کېدلې نو ما څه کړی وې، ته چې جانان جانان کېدلې نو ما څه کړی وې، د زړه په سر مې خورېدلې نو ما څه کړی وې، جانانه ستا د مینې درد د پټولو نو، جانانه ستا د مینې درد د پټولو نو، چې ترې سندرې جوړېدلې نو ما څه کړی وې، او په زړه دې پویه هم په خولې دې د یارۍ ونه وې، په زړه دې پویه هم په خولې دې د یارۍ ونه وې، عبیده ته چې شرمېدلې نو ما څه کړی وې. ښاغلي فضل سبحان عبید صاحب له هم د هغه په دې شعرونو باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل کلام باندې ونمانځي. ښاغلی فضل سبحان عبید صاحب.